ما ته وګورئ چا چې ملک وخوړو خدای دې وکړي چې واده بهي ملک تاو ما وخوړو زما استا خو بیړه تباه شوه ګټو یو د امبر سرو میخ ولی اچو دا ونډې او مال جوبنې د پاکستان څوک خوري کله د تنګو پنسو فیشنی کله د ارتو پنسو فیشنی میاش کې ولا لفظ جوړې بدلاوا او را بدلاوا او دا دون دونای بڑینده رارینده اوس وګورئ د تنګو پنسو فیشن شو نو اوږد کمیس په ولا کې او تنګې پنسې به او د دې چادره یې وګورئ دا چې په لاره رواني دا ګوتې هم داسې نیولې داسې به درته وګوري په دې الیکشن کې یوه داسې وه زما ډرایور ما سره نو ما ته وی چې مولانا صاحب که دغې خو ما ته وویم او که ته خدای راستي که زم تاله ووټ درکړم ته دې سترګو ته خو یې وی وګوره شرمېدل یا قومه شرمېدلو شرمېدلو په دغه کوچي بازار کې د چا ښځو د بډو نه تانونه راوباسي شرمېدلو دې ځای کې د چا ښځو په بډو باندې تانونه والي شي په دغه مینا بازار کې د چا د ښځو ناپونه درزیان اخلي د چا د ښځو ناپونه اخلي شرمېدلو تاسو د واده په کارډ د هلک او د جینۍ د لاس تصویر وي د جینۍ لاس کې ناخن پالش لګېدلی ناخن پالش چې کومو ښځو په نوکونو لګېدلی وي نه اودس کېږي او نه غسل وځي ناخن پالش یو مستقل پلستر دی او دس کی چې نوک اوچ پاتې شي او دس نه کېږي غسل کې چې نوکان اوچ پاتې شي غسل نه وځي رحمت به در باندې څنګه ورېږي چې ټولې ښځې په بې غسل کې ګرځي هلکه نوکونه سره کولو کې څه چل دی یعنې زه شیشکه یم د خلکو داسې نوکونه یې دومره دومره اوږده کړي دومره دومره اوږده نوکونه د ښځو سړیتوب زده کوي مړي مم تبا ژوندي مم تبا ودونه مم تبا مړي مم تبا زندگی مو ټوله تبا ودونو له خلک راوغواړئ کاډونه دي صاحب غوبل ډونګي دي او کړنګ کړنګ دي چې وایي هلکه ولې خدای دې کور وران کې فلاني واده له تلي چې څه بلا یې پکې اچولې وه چې 10,000 خلک راغلي 10,000 خیرې درته کوي نو سر دې د چرګانو چټوشه کار دې څه دی چې دا خلک راغواړي خو چا غریب باندې دا پیسې تقسیم کا کنه کار دې څه دی چا خوار غریب نه ور واده دې خیرات دې غریب راغی جوګه ما ځه نو دا شملا کې ونیسي نو منډه 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 داسې بارې د دروازې دا تاسو خلک یوه شرمېدلو دا ستاسو ودونه دي دا ستاسو خیراتونه دي